هغه خو د خدمت د معاونت د پیري د حراست ثوابونه و چې ذکر شوه. اوس د مرابطې مرابطه دغه ته ویل کېږي چې په یو بندرګاه کې یو طرف ته د کفارو علاقه ده، دې خواته د مسلمانانو علاقه ده. خطر شپه ورځ کې د دغه نه وي چې دا کافر په دغه طرف باندې رانشي حمله ونه کړي، نو ته بندرګاه ساتې، د مسلمانانو د دې مابین سرحد چې ده د دا سرحد حفاظت کوي، او د حفاظت په نیت پروت یې هلته لکه معسکر چې نن سبا تعبیر په کېږي، هلته پوجي ځای جوړ ده، په هغې کې ته شپې تېرې ګورې په جنګ نه یې لګیا، خو انتظار ده د ده خبرې په انتظار چې داسې نه چې دښمن د مسلمانانو په مځکه د مسلمانانو په علاقه باندې حمله ونه کړي. دغه دپاره د دغه مرابطې څومره ثواب ده. حدیث مبارک ده چې یوه ورځ مرابطه فی سبیل الله خیر ده تر دنیا و ما علیها نه. یوه لویشت مځکه د جنت خیر ده تر دنیا و ما پیها. یو سهار وخت تېرول فی سبیل الله، یو ماسپښین وخت تېرول فی سبیل الله خیر ده تر دنیا و ما پیها. دا مو مخکې ویلي وو چې د دغو ټولو نعمتو پایده جنت ته. جنت یوه لویشت ځای ده خو دائمي ده. دنیا که ټوله د تاشم خو پانی ده، په دغه لحاظ بهتر ده. د مرابطې په باب کې نورم ډېر فضایل راغلي دي. دلته یو حدیث داسې راغلی چې یوه ورځ په بندرګاه کې په نیت یې مقابلې د کافر وخت تېرول د یوې میاشتې شپه ورځ عبادت نه چې د ورځې روژه وي او شپه په عبادت باندې تېرېږي تر هغه نه بهتر ده. بل روایت کې راځي څوک چې مرابطه کې وخت تېروي چې هلته مړ شي، په جنګ کې نه دغسې مړ شي، دی چې په کوم عمل لګیا و هغه عمل خدای ورته لویوي، هغه عمل خدای ورته لویي تر قیامته پورې ورته لویږي. او د فتنې د قبر نه خدای پاک ساتي، پوښتنه سوال و جواب د قبر نه خدای پاک خلاصي. رب کریم موږ ته حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ای مسلمانانو صبر کوئ او په صبر کې ځان غالب کوي په دښمن. وصابرو صبر خدایم کوي، ولی کافر مرګ نه برداشت کوي، مسافري نه برداشت کوي، زخمی توب نه برداشت کوي، خدایم دغه کوي، ته هم کې، خو ته باید په ده ځان غالب کې. ولې دوی چې دا څومره تکلیفونه تېروي صرف د منافع دنیوي و دپاره د تا ملک لاندې کوي، د تا ذخیرې وړي، د جنت او د آخرت فکر خو نشته ورسره. تا خو دواړه دي، که غالبه شو په دنیا کې هم ګټه ده، که نه چې شهید شو خو دایمي ګټه خو د چا ده؟ د آخرت ده. په هر حال کې د تا ثواب تر ده ډېر ده، نو ته باید په صبر کې تر ده 2 چند تکلیفونه برداشت کړې. او ورابطو او مرابطه کوئ، دوی اوسېږي په پوجي ځایو کې، کیمپونو کې، معسکرو کې، ته مالته اوسېږي انتظار کې، دی د تا په انتظار دی چې مسلمان په موږ حمله ونه کړي، په بندرګاه کې اوسېږي، خو ته هم اوسېږه. تفسیر مظهري مبارک هسې د ترجمې نه یوه خبره په یاده شوه، دغه آیات کې د تصوف په باب هم یو بهترین خبره کوي. د انسان نفس ته، د انسان روح ته اسانه 2 تعبیرونه وکړو. د نفس خواهشات دنیا حاصلول دي، دنیایي خوندونه اخیستل دي. د روح غذا آخرت ته. اوس دغه انسان د خپل نفس د خواهشاتو دپاره دومره تکلیفونه تېروي، مسافري په کلو 20 کاله 30 کاله 40 کاله خلک په مزدوریو پسې ورک که نه ورک، لوږه تېروي، تنده تېروي، ساړه تېروي، ګرمي تېروي، د خلکو تکلیفونه تېروي. دغه اروپایي ملکونو ته دا موږ مسلمانان روان دي د دنیا د ګټلو په نیت باندې. 45 شپې مزل هم شته، 45 شپې د پښو مزلې ماته چې څوک غږېدلي په دغه لیارو کې، په داسې لیارو باندې وای تللي یو چې په یو ځای کې په موټر کې دا د سیمر چې ورته وایي دا د کروزین غوندې دومره موټر ده، دا په شګو کې چې مزلې کوي. اصلا قانونا هغه د 12 نفرو دا ګمان کوم شپږ نفره پکې ځایږي، موږ یې غالبا وایي 42 نفره پکې بار کړي وو، لکه مال یو په بل پراته. دا تکلیف تېروي. په داسې ځنګلو کې مو مزلې وکړې چې ماران
لیوان زمریان دا هره بلا موجود و په داسې اوبو کې مزل یې وکړه چې اوبو راغتلی وایه ما په خپله تر دغه ځایه راورسېدې په سترګو مې ولیده چې وجودونه کنکي خلک چې و هغه یې لاندې کړه اوبو یوړه داسې ځای ته ورسېدو چې کښتۍ ته سپاره شوه کښتۍ بنده وه هلته هغه بل حکومت پیرې کولې نه یې ورپرېښ ډېر خلک په کښتۍ کې مړه شوه د کښتۍ نه یې اوبو ته واچول دا ټول تکلیفونه یې چیش دپاره تېروي نه پسې د خپلو خواهشات دپاره یې چې هلته روپۍ ډېرې وګټم نو په هغ باندې خوندونه یې ښه به بنګله جوړوم ښه به موټر اخلم ښه به خواهشات پوره کوم نه پس د خپلو خواهشاتو دپاره وایي دومره صبر کوي دا ټوله ورځ په دا سخته ګرمي کې په روډ باندې لګیا یې مزدوري کوي دا ډېرې په سخته ګرمي کې په روډ لګیا یې مزدوري کوي نو روح ته خطاب ده چې تم د خدای رضا غواړې مجاهده کوې خو تم باید صبر وکړې په طالبي کې په تا باندې تکلیف راغی په جهاد کې په تا باندې تکلیف راغی په خانقاه کې په تا باندې تکلیف راغی یا ګرمي ده یا ساړه ده یا لوږه ده بس د څه شکایت و بس روان ده خو وکړه صبر وکړه هغه په کمینګاو کې اوسیږي مرابطه کوي ته مو اوسېږه په مدرسو کې په خانقاو کې مرابطه وکړه دغه د دښمن د دفاع کیلي دي جهاد اکبر د شیطان مقابله کې موږ تاسو څه ویل چې جهاد مع نفس جهاد مع شیطان جهاد اکبر ده جهاد مع نفس مو چشته ویلی و چې نفس مشغول کې په تعلم او په تعلیم او په عبادت باندې نه یې پرېږدي وزګار دغه مرابطه اوسېږه په مدرسه کې اوسېږه په خانقاه کې د خپل نفس د اصلاح کوشش وکړه چې هغه په سنګرو کې اوسېږي د تا د تباهي دپاره نفس غواړي په سفرو په لرې ملکو کې اوسېږي خو ته هم د نفس د اصلاح دپاره لاړ شه په مرابطه او په مدرسه کې اوسېږه په یو خانقاه کې اوسېږه او په نفس ځان غالبه که صابرو ورابطو ولې نفس حظوظ دنیوي حاصلوي ته که په هغه ځان غالبه کې د تا به دنیا او آخرت دواړه بیا برابري